او دا خو د ادم د بچی دی چغې ویوي زه او زه ټکی د ده خولې نه نولي او ده ته دا پته نه چې د مور د خېټې نه رب العالمین چې راویستی دی د کومې زنانه په لاس یې راویستی دی د کومې ډاکټرې په لاس یې راویستی دی د پته نشته بیا خښۍ څوک د ده پته نشته او زه د ده خولې نه نولي زه په انسان پورې مزم نه کوي زه څه شي څه دي وایي زما مال دا پاتې کېږي زما بچي دم پاتې دي زما ښځه د پاتې دي زما پیسې د پاتې دي زما ځمکه پاتې دي نو څه دي تا سره څه دي چې ته زه کې څه دي داسې وایه زما 2 میټره کفن په دې کې سره اتفاق کوم دا منمه دا به ته ځان سره وړې نه دا ستا دی خو دا نورې خبرې مه کوه دا پرېږده زما ما داسې وکړو ما ورته داسې وویو ما ورته زما ځمکه ده ما ورته زما نوم ترې راواړو هېڅ هم ستا نه دي هسې به خوشحالېږي دې ځای کې د یو حقیقت په باره کې خبره کېږي چې هغې ته مرګ ویله کېږي نو مرګ دې ته وایي چې د انسان د جسم نه دا روح وځي او د یو دار نه بل دار ته لاړ شي د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي مرګ دې ته نه وایي چې روح ختمه شي دا سا نه ختمېږي دا سا ختمېږي نه بدن کار پرېږدي بس د دې نه سا وځي نه هغه لاړ شي برزخ ته لکه څنګه چې د انسان د مور په خېټه کې نو دی د مور د خېټې نه راووتو کوم ځای ته راغی دنیا ته راغی اوس د دنیا نه چېرته لاړ په خپل اصلي سفر باندې ووتو په دې دنیا کې هسې بس دا یو امتحان چې ختم شي بیا اصل نتیجو ځای ته بیا دی ورشي کوم ځای کې چې نتیجې تقسیمېږي په دې دنیا کې چې موږ یو دې ته ممر ویلی کېږي ممر په عربۍ کې هغه ځای ته وي چې خلک پرې تېرېږي نو دا کوم چې زمونږ هغه ژوند دی د مور د خېټې کې یا د مور د خېټې نه مخکې یو هغه ژوند دی چې موږ د سره سوونه بیا د مور خېټې ته راغلو بیا بل ژوند دی هغه د برزخ نه شروع کېږي نو دې دواړو ژوندونو په دې منځ کې چې کوم پل دی چې د یو ځای نه د بل ځای ته بوځي هغه د دنیا ده نو په دې پل به ته وړی بل ځای ته به ورسې په دې پل باندې لا څوک د اوسه پورې پاتې شوی نه وي اخري انجام او زموږ خپل ځای هغه د خاورو دا ډیري چې کوم دي د زموږ ځای دی دا زموږ انجام دی دغه ځای ته به ځو او ځکه د انسان ټوله قصه په 3 ټکو کې دا ده من تراب علی تراب الی تراب د خاورو نه په خاورو باندې خاورو ته بس په 3 ټکو کې د انسان ټوله د ژوند قصه څه شي هغه کې راټوله شي او ختمه شي هغه قصې به کې ولاړ شي چې کومې کړي دي او کوم مال دی کوم هغه هر څه به کې ورک شوي اوس دغه ده ته څوک یې وروره ستا څه قصه ده قصه زما دا ده د خاورو نه پیدا په خاورو باندې اوس یمه او خاورو ته به ځمه دا زما قصه ده لنډه زموږ د ټولو قصه ده څوک به کې داسې نشته چې ځان ته ووایي زه به کې لږ تکړه یم پیغمبرانو هم دغه قصه وه پیغمبران څومره اوچت خلک وو او د خاورو نه پیدا و په خاورو ګرځېدو او بیا چېرته لاړو خاورو له لاړو نه د مرګ دپاره تیاری پکار دی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده اكثروا ذكر هذه اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي رسول الله صلى الله عليه وسلم دې کې دا خبره کړې ده چې هغه شی ډېر یادوي چې د انسانانو د مزي ختمي او د خون ختمي صحابو یا رسول الله د هادم اللذات ستوي دې ته هادم ویل کېږي په ذال باندې او هادم دواړه صحیح دي هادم اللذات هادم اللذات هغه څه شی دی چې مزي ختمي رسول صلی الله علیه وسلم الموت د مرګ دې کې دا فائدہ ده چې مرګ چې د انسان هغه مزي او غار څخه ختمي د دې مرګ د لاس هر څه ختم شي په دې جسم کې دنه وساده ته چې ردی شروع ګرځي را ګرځي او دا غټي خبرې کې او کته برځي نو د سبب بدن کې راځي او د ساجي د کروزي نو که ستا بدن ډیرم زورور ډیرم تکړه خدای بیا اسی یو بوټي پرتی دنه بګیسه نه لیدلی می چې دغه نه چې بوټي پرتی دنه بګیسه نه غړ خلک مونږ لیدلی پرتی دغه شه زورور خلک مونږ لیدلی زورور دغه شم پرتی مالدارم لیدلی دغه شم پروتي زنانه دغه شم پرتی ماشومان دغه شم پرتی بیا څوک دي چې نه چې هغه پاسي واپس
نه دا دنه چې ساده دا سایو ډیر عجیب مخلوق ته چې رب العالمین پیدا کړي ډیر عجیب مخلوق ته چې دا سبب د جسم کې د جسم روغي د برابرۍ او چې دا سات یوزي هر څه ختم شي د جسم کې چینجی پیدا شي ښه بنت روان شي هغه رنگ بدل شي خلک ویل کوي پټوي زر چې لکه بنت نه راځي د دې ساده لاسه انسان ګوري شي رول چې لا سات یوزي هم دغه انساني او صاحب کې نه د الله د قدرت هم خیال قادر ذات چې بيو صاحب نه جسم دي شي آباد کړي چې د لري ذکر الله سي قل روح من امر ربي دا روح او د اساسي شي د الله ته پته دی شي خو خو دې درې نه خدا موږ ته پته لري چې بدن په حساب باندې حساب له ژوند دی کله چې دې بدن نه سوت ستر ژوند چې څومره مزید غرسه هغه ختم شي دا مرګ انسان د دې هر سنه ختمي د بچونو ختمول د بچونو لري کول د مرګ کوي زمکه او پټه کور د هر څه پات کېده د مرګ دراسه اخکولی مزي یاران دوستان خنداګانی ټوګ ټقاری دا ټول چې ختميږي د مرګ دراسه ختمي سچ دي د دنیا کې چې ډیر سره ختميږي د ورسره دراسه ختميږي د مرګ دراسه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه شی ډیر یادوي د خلکو د مزي چې ختمي صحابي رسول الله هادم اللذات د سي شی رسول الله الموت دې کې دا فائدې شو چې د مرګ سره د انسان مزي ختمي دویمه فائدہ پکې دا ده چې خپل نصيحت د انسان د پر هغه مرګ دی د خپل نصيحت او ځکه بعض علما وی چې چا د مرګ نه نصيحت و نغستو نو د زړه ګټه ده پرې نور به سو یې بل د دې هغه څه خبره شته چې ته وسړی ته مرګ رایت کی وسړی ته قبر رایت کی وسړی ته قبر عذاب رایت کی د آخرت وت رایت کی د دې زړه نه نرميږي بل څه طریقه به تاسو معلومه چې زړه بغي نرم کو نه دی غټ واعظ موږ سره چې کوم ځای مرګ دی دا مرګ په دې باندې انسان په ډېر خطر طریقه باندې نصیحت غستې چې کله وته سوچ کی او غالبا خلک چې د دې باطل نه حق ته وروړي او د ګناهونو نه نیغ لري ته وروړي نو هغه چې تاسو کې نو ډیر په کې ته د دې چې ما دې مرګ کې سوچ کو دې قبر ته مې سوچ کو نو بس د ظلم نرم شو غار سم پرې خو دا مرګ خپل مخې ته ساتي انسان په دې دنیا کې په دوه حالاتو کې دی یا خو په مصیبتونو کې دی او یا په نعمتونو کې نو په دوه حالاتو کې د مرګ راځي دی کله چې ته نعمتونه په الله ډیر کړی او مرګ راځي نو د دې نعمتونو شکریا به ادا کړي سبو کې شکریا اكو په غریبۍ کې مرګ راځي په غریبۍ کې مرګ راځي نو ناشکر خبري بنه کوي لکه دا بس کې سم چې مصیبتونه راشي نو دې خبري کوي ورته بل چې کفر خبري الله ولي مصیبت راوست الله ولي دې سي وکړو کله دې ژوند ته کنځلي کوي کله غریبۍ ته کنځلي کوي نو چې کله وسړي ته مرګ مخې ته نه دې بده چلونه ونه دې پته ځو مړ کېږم الله بران ته پوس کېږي او دا خو امتحان